بسم الله الرحمن الرحیم راځو اکسس پروګرام د اکسس پروګرام څوارلسم پښتنو تیر ورځ اکسس تقریبا په اسکیل کېرین باندې خبرې کړې وې کنه نو نن دا راځو اسکیل کېرین ته چې روز موږ دلته یو کوډ ورته استفاده کوو چې کومې ورته استفاده کوو دې ته کنه پروګرام هم تر خسته ورونه خستل شو نه راخستل کېدو اوس راځو بیا اسکیل کېری ته اسکیل کېری ته سره له راځم له ډیټا ډیفینیشن څخه استفاده کوم اوس په دې کې ګوره موږ چې راخستل فقط ورته د کمپیوټر ورڅنګه کړنه راوخله اوس دا کلوز او مدام چې کلوز کو تاسو بل تر ټولې کې سلیکټ نسولو کو بیا راځي سټریکس ایسو سټریک هم څه ټولې کولې غورس د 1000 بالا مدام چې ټولې ک فرام لکم جې در تر واخلې سټوډنټس ایسو سټوډنټس در ټولې ک سټوډنټ ټي بي کنه ډیټا بل څخه اوس سره کم ویر یعنی شرط ورکا ویر ک سره کم سو دا پروګرام مساوي سره چی سره اوس ورته ولیکس دا که چیرته مساوي سره کمپیوټر سره بیا څنګه وکړه دا راته راوخله دا چې ولیکو راځه دا به سره کن کې دا باران کې کله دې سران کو اوس راځه هغه نفر به تا ته وخی څوک چې شوی فقط چې شوی کوډ که مشکل نشته پرون یې څنګه نرسته پرون دلته لمانه زما په خیال دغه غلط و دلته میم پروګرام ورکاو دلته میم پروګرام ورکاو پوه شوې هغه دلته زه غلط وم خو بس انسان ده پوه شې کله ما اسکار کوي سره که انسان ناجز ده اوس خو سر خلاص انشاءالله فقط ګورې تاسو ورته ولیکئ چې مثال نه دا نفر اوس په ډیټ باندې څنګه کولی شئ په ډیټ کې هم تاسو کولی شئ ورته سلیکټ کړه چې شی سټریکس فرام له کوم ځای راته سلیکټ فرام سټوډنټ ورته ولیکه صحیح ده سټوډنټس بیا وروسته ټي بي سټوډنټ ټیبل که نه بیا راځه کله چې مثال ورکړو ویر سره کن چې چیرې که چیرته مثال دا ډیټ څنګه سو مساوي سو دا ډیټ مساوي سو ډیټ به په چیش کې سو په هیش کې به نسو خو شاید ډیټ ونه منه خیر کار به کو ډیټ خو سرور ده په هیش کې مونږ ورته د درېمه یا د دوهم 2015 دا نفر ته کې به هیش زبان دا زبان کو راځو کاروي چې دا کار کوي ګوره دا ډیټ نه پیژنې ډیټ شي ده صحیح سو سر خو خلاص ان شاء الله بل شي درته پراوخلم بل شي دا کار کوي لکه راځم دلته کله چې انسان دلته رااله مرتاینه مرته خپل ماته فقط هغه څوک راوخله څوک څه دي څوک خالد دي نو بیا راځم دغه درځم بندوم ورته مثال سلیکټ کا سلیکټ مسولې کولې ورسته سټریک ورکا فرام له کوم ځای درته راوخلې سټوډنټ ټي بي کنه له ورسته چې درته ویر که چیرته مثال چې سو دا نیم مساوي سو ډبل کوټیشن له چا سره خالد سره بیا ډبل کوټیشن خلاص بیا راځي کیوري ډیزاین ته دا ران کړاندې کو هغه نفر فقط ته خو د څوک شدي خالد چې څوک خالد دی بل نو دا ته ډیلیټ کړ ډیلیټ خو مو ویل کوم نه ویل اوس راځي مثال ورته د امان چې د سره کنه ډیلیټ کړ راځي اسکیل ته دا مکمل ختمه کزه ورته لیکن مثال الټر سره کنه یو چې شی ډیلیټوي الټر ته ولیکه له الټر چې شی ټیبل الټر ټیبل ورته ولیکو له ورسته راځي سره کنه ک الټر ټیبل نه سټوډنټ ټیبل کنه سټوډنټس ټی بی ټیبل بیا چې کا ډرافیکا چې شي کې ډرافیکا مانت دا ترته لیکه چې مانت را سره کنه ډرافیکا ډیلیټیکا اوس راځه دا ښه موږ دلته سټوډنټ ټیبل ورته ولیکه کوم تی نه الټر ک چې شي ټیبل کوم ټیبل سټوډنټ او ډرافیکا چې مانت دا چې تاسو اوس ګوره دغه تراسه د مان بزنس کړي دا به درته پاکه کړي بلم په کیوري ډیزاین کې چې ویل زبر دا درته لري کم څنګه ټیبل جوړول مو دغه نه کیوري جوړول مو اوس ګوري هغه هم درته پرې کې کیوري راوخل چې مثلا ته یو بل فیلډ ور اضافه کوم ویل اوس هغه ګوري کیوري کې ویل اوس بیا راځي مثال غواړي دلته دغه ته یو فیلډ ور اضافه کیسه سو زاول ورته مثال اوس ګوره په دې کې کوم ورته مثال ټول مراته راخله دلته د فلار نوم نه د افکار نامه راخله او نوم می رول آی ډی ما راخله نور را واخله بیا مثال راځي کله چې مثال تراله ورته سلیکټ کړه چې شي درته سلیکټ کې سلیکټ د سویل کولې غوړ سره راځي مثال ورته ویل کې فقط ډیټ مینه د ورته رول آی ډی می افکار ده یا مثال ورته فقط مینوم افکار ده کاما ورکل کامیه څخه ورسته بیا چې افکار ده پروګرام می افکار ده صحیح سو پروګرام ورته لیکو کاما ورکل کامیه څخه ورسته ورته پیس می افکار ده کاما ورکل پیډ می افکار ده لغورسته بیا چې افکار ده بالانس می افکار ده له بالانس څخه ورسته بیا
چې دې پکار دی بیا مثال ورته لیکئ چې کاما فیس یا مثال ورته لیکئ چې مثال د ورځې فیس په تقسیم کا خو مو درته ویلي وو که نه ویلي دومره مې پکار دی نور مې نه دی پکار دا راځه ټول ولیکه فرام له کوم ځای درته راواخلئ فرام به خامخا ورکوئ صحیح په سلیکشن کې کله چې فرام ورکړو دلته ورته ولیکه چې سټوډنټس ټیبل صحیح سټوډنټ ټیبل داسې ولیکلو هغه وروسته راځه دا څه رقم که کیوري ډیزاین ته او دا هم ران کران دی کوز ګوره ټول درته راواستو که روانه سر هم خلاصېږي انشاءالله بل که چېرته مثال غواړئ چې څه رقم یې کوئ بل څه رقم هغه م کړی په کیوري ډیزاین کې ګورئ هغه کوم هغه م چې هلته کړي ول مثال دا یو هغه م اضافه کاوه یا مثال ګوره زه اوس که چېرته مثال دلته راسو دې ته مثال دغه اوس خو هایر ډیټ سته مانت چېر ده مانت بېخي سته نه که نه دلته مثال تاسو مانت راخیستې هغه کوم شکل نه چې مثال تاریخ ورځ هم ورسره اضافه کړل هغه میاشت بسې ورسره اتوماتیک راغله چې مثال دوهم هغه کې مې استفاده کړی چې تاریخ مې ولیکو اتوماتیک به میاشت ولیکل څه دلته هم په یوه شکل سره راځي صحیح سو بل به څه رقم کې استفاده کړو نور خو به انشاءالله چې نه کې کفاته دی چې ذهن ته درځي کې نه انشاءالله نه بیا خو سوچ وکړئ ټیبل هم جوړ کړو ډوټو ښه تر دې ځایه کوم مشکل نشته نو نن فقط دغه اسکیل هغه خیري چې صفات او دغه صحیح سو سبا ته انشاءالله کوم ځای ته راځو پارم ته به راځو پارم یعنې تر ټولو ښه خوندور درس دی چې ده تکسیس کې پارم ده نو سبا به انشاءالله معرفت هم کوو او د هغه به هم کوو چې مثال پارم د څه لپاره استفاده کېږي او څه لپاره کوو صحیح سو مشکل خو نشته تر دې